د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا ګواښ کوي چې که د جمعې د ورځې تر مازدیګر پورې د شرنې د لومړۍ امنیتي حوزې امیر بیرته پر خپله دنده ونه ګماري په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي او دغه ولایت ته راغلي ټولې لارې به وتړي. 3 ورځې کېږي چې د پکتیکا ولایت امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزي دغه ولایت د مرکز شرنې د لومړۍ حوزې امیر له دندې ګوښه کړی، خو خلک یې په نوموړې دنده د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د پکتیکا ولایت د مرکز په ګډون د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو او ځوانانو یو ځل بیا د دغه ولایت له لوړپوړو چارواکو او په ځانګړي ډول امنیې قومندان غوښتنه وکړه چې قلمدوست په خپله وظیفه پاتې شي. دوی همدارنګه ګواښ وکړ چې که د سبا ورځې تر مازدیګر پورې نوموړی کس بیرته د حوزې د امیر په حیث مقرر نشي، نو په پراخو لاریونونو به په داسې حال کې لاس پورې کړي چې د کرونا وژونکي ناروغۍ له سخت خطر سره مخ دي. په دې کې موږ 3,000 میلیونه خلک یو، 8,000 میلیونه خلک یو، تر دې سړي تیر نه یو، کم لوی ټول پې قربانه وو. علي صاحب ته هم دغه سوال ده، قومندان د امنیت ته ټولو ورګانو ته وجه بل شی نه ده، دغه وجه ده چې موږ محمد ولي عاید نه لري او هغه قومندانان د کېنولي دي چې دته د میاشتې 15 لکه روپۍ ورکوي. موږ هم تر هفتې تر ورځې پورې ورته ویلي دي چې که امیر صاحب راشي په خپل ځای باندې صحیح ده، که نه موږ به مظاهرې وکړو. د موږ ټولو پکتیکاوالو دا ارزو ده، دا مو غوښتنه ده چې موږ بیرته محمد ولي قلمدوست غواړو پکتیکا کې، ځکه چې کومه پېښه به پکتیکا کې لا سوې نه وه. محمد ولي قلمدوست بیا د هغې پېښې عاملین نیولي وو. په ورته مهال د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړی افسرخان سلیمان خیل وایي چې ګوښه شوی امیر د حوزې د ښاریانو، هټیوالو، د سیمې د خلکو، د ولایتي شورا او ان ولس جرګې د وکیلانو خوښ دی، خپلې دندې ته وفادار دی او په ټوله کې ولس پرې خوشحاله دی. خو په وینا یې چې په دغه اداره کې وړ له فساد خلاص او پاک کس ځای نه لري. خو متاسفانه چې د وړ شخص اوس دا اداره چې هغه فاسد نه وي، هغه غل نه وي، هغه کې نورې ستونزې نه وي، هغه په دې اداره کې دلته جای نه لري. سلیمان خیل زیاتوي په اوسنیو شرایطو کې چې کرونا ناروغۍ په پراخ کچه د خپرېدو په حال کې ده او که دغه خلک په لاریونونو لاس پورې کړي نو د خلکو ژوند له خطر سره مخ کېدای شي. دا وضعیت پولیس خپله دې حالت راولي چې دا خلک راوځي دلته تجمع شي، سره یو ځای شي، په دې اساس وخت کې په دې اساسو شرایطو کې چې دلته د کورونا ډېر لوی تهدید ده، د ټولې نړۍ لپاره تهدید ده. بیا موږ د افغانانو لپاره خو تر ټولې نړۍ زیات تهدید موږ ته ده چې هېڅ نوع وسایل دلته نه لرو. دا خلک هم دلته ځوروي، بیا د خپل مفاداتو په خاطر باندې یو خپل سړی راخستی هلته په حوزه کې ورته ټاکلی. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي میلمه راډیو ته وویل چې د محمد ولي قلمدوست د لرې کولو سره سم د یادې حوزې نږدې 25 پولیسو هم دندې پرېښي او خپلو کورونو ته تللي دي. سرچینې زیاته کړه چې دغه پولیس غواړي د یوه ښه او پاک رهبر تر مشرۍ لاندې وظیفه اجرا کړي او که چیرې یاد امیر بیرته په خپله دنده ونه ګمارل شي، دوی هم نه غواړي چې د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې او امنیې قومندانۍ نظرونه هم له ځان سره ولرو، خو له بار هڅو سره بریالي نه شو.